یوازې یو واتساپ څنګه په 3 موبایلونو کې خلاص کوو. نننۍ ویډیو کې به درته ملګرو په عملي ډول وښیم چې یو واتساپ څنګه په 3 موبایلونو کې خلاصولی شو. په دې ویډیو کې به ملګرو درته په عملي ډول وښیم. زه به خپل واتساپ ملګرو په یو بل موبایل کې هم خلاص کړم. درته به وښیم ملګرو چې څنګه کولی شو یو واتساپ په 2-3 موبایلونو کې خلاص کړو. زه به د خپل واتساپ ملګرو په بل موبایل کې هم درته خلاص کړم په عملي ډول. نو هیله کوم ملګرو د ویډیو نه غلطه استفاده مه کوئ. دا ویډیو ملګرو خاص د هغه چا لپاره ده چې غواړي د خپلو کشرانو موبایلونه چک کړي ملګرو، چې کوم خلکو سره خبرې کوي، کوم میسج د خلکو سره کوي. خاص د هغه چا لپاره ده ملګرو، یا د هغه چا لپاره ده ملګرو چې آنلاین کار کوي، یو شرکت چې ولري او غواړي خپل واتساپ 3 ملګرو سره خلاص کړي. ځکه که یو باندې ملګرو نو کولی شي بل یو جواب ورکړي. د هغې لپاره ډېره ګټوره ده ملګرو. نو د ویډیو نه غلطه استفاده مه کوئ ملګرو. نو راځئ ملګرو سکرین په لور چې په عملي ډول یې دروښیم. نو دې لپاره ملګرو اول تاسو راشئ خپل واتساپ ته. چې کله ملګرو واتساپ را خلاص کړو دا ګورئ ملګرو زه درته په واتساپ کې اول په سیټینګ کې خپل نمبر ښیم ملګرو، چې زما کوم نمبر دی مس هغه ښکاري او سره په دې موبایل کې خلاص دی. نو زه به ملګرو درته خپل نمبر وښیم. دا ګوره اخره کې 406 دی ملګرو. نو اوس درته ښیم ملګرو دا خپل واتساپ زه څنګه په بل موبایل کې خلاص کړم، یعنې هم به په دې کې خلاص یم، هم به په بل موبایل کې خلاص وي. نو تاسو کولی شئ د بل چا واتساپ هم په خپل موبایل کې خلاص کړئ، خپل د بل چا موبایل خلاص کړئ. نو اول ملګرو په دې 3 ټکو کلیک وکړئ. چې کله ملګرو په دې باندې کلیک وکړه دلته په دې لینک ډیوایس باندې ملګرو کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړه بیا به دلته لاندې په دې لینک ډیوایس باندې ملګرو کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو په دې باندې بیا کلیک وکړلو دلته ملګرو کمره خلاصیږي. اول تاسو نه کوډ غواړئ ملګرو بیا کمره خلاصیږي. نو دا ملګرو همدلته پرېږدئ. درېیمه شی ملګرو تاسو غواړئ کوم موبایل کې خپل واتساپ خلاص کړئ، لکه 2 ځایه خلاص کړئ. نو ملګرو ما په همدې موبایل کې واتساپ بزنس ډاونلوډ کړی دی ملګرو. دا ګورئ زه غواړم په دې کې د خپل واتساپ خلاص کړم، مګر په یو موبایل کې خو په یو نمبر باندې 2 واتساپ نه جوړېږي ملګرو. بیا وروسته درته عملي ښیم ملګرو زه په بل موبایل کې خلاصوم. نو دلته ملګرو دا ګورئ چې کله ملګرو دلته راغلل دلته په دې لاندې دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله چې دلته راغله ملګرو نو دلته تاسو نمبر نه ورکوئ. تاسو په دې پاس 3 ټکو باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله مو چې په دې 3 ټکو باندې ملګرو کلیک وکړه دلته بیا په دې لینک از ډیوایس چې په دې باندې ملګرو کلیک وکړئ. چې کله ملګرو په دې باندې کلیک وکړه یو شېبه ورته تمه کېږي ملګرو. دلته دغه کوډ چې راغی ملګرو تاسو کولی شئ همدغه کوډ په هماغې کمره کې چې اوس لږ مخکې مونږ تللو ملګرو د بل واتساپ نه هغې کې سکین کړئ ملګرو. تاسو ته اوس په عملي ډول ښیم ګورئ ملګرو. نو راځئ ملګرو چې په عملي ډول دروښیم خپل واتساپ زه په بل موبایل کې خلاص کړم تر څو ونه وایي چې ولا یا دا دروغ دي یا نه کېږي. نو دا ګورئ ملګرو هغه کوډ راغی دا به ملګرو دلته په هماغې خپل واتساپ کې چې کوم لینک ډیوایس ته تللي وي ملګرو په هغې کې به یې سکین کړئ. دا ګورئ د خپل واتساپ په بل موبایل کې هم خلاصوم. دا ګورئ ملګرو دلته ما سکین کړه. چې کله ملګرو سکین کړه نو یو شېبه ورته انتظار کوم ملګرو. دا ګوره لوډینګ کې روان دی ملګرو. نو یو شېبه ورته انتظار کوم ملګرو تر څو مخته لاړ شي. نو یو شېبه ورته ګورو ملګرو چې تر څو مخکې لاړ شي. نو ملګرو په ثبوت سره مې ځکه درښوده چې بیا ونه وایي چې والله یا دروغ دی یا څنګه ملګرو. دا ګوره دلته ملګرو روان دی ګوره لوډینګ یور چیټس دی چې دی ملګرو ګوره هلته روان دی. نو یو شېبه ورته په تمه کېږو ملګرو چې دا تر څو پوره شي. نو چې پوره شو ملګرو بیا وایي دروښیم ما چې ګوره ملګرو خلاص شو. نو شو ورته ملګرو لږ نور مې انتظار کوه. دا ګورئ ملګرو دلته راغی انډرایډ یعنې خلاص شوی دی ملګرو ښه په هغې موبایل کې خلاص شوی دی. نو یو شېبه ورته انتظار کوم ملګرو چې تر څو دغه مخته لاړ شي. دا ګورئ ملګرو دلته دا خلاص شو صحیح دی. اوس درته ملګرو هلته په سیټینګ کې خپل نمبر درښیم په دې کې نه ښیم. دا ګوره پټان صحیح دی په دې کې ګورئ ملګرو پټان. اوس دلته ملګرو خپل نمبر درښیم او په هغې کې مالته خپل نمبر درښیم چې دا ګورئ ملګرو زما یو واتساپ په 2 موبایلونو کې خلاص دی. دا ګوره 406 په اخره کې او په هغې کې اوس ملګرو دا ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ 406 دا هم دی 406 دا دی یعنې یو واتساپ ملګرو په 2 موبایلونو کې خلاص شو. همداسې کولی شئ ملګرو په 3 موبایلونو کې خلاص کړئ. نو دغه یې ملګرو په ثبوت سره او انشاءالله دروغ نه دي نه دغه دي تاسو کولی شئ خپل یې چک کړئ ملګرو. دا دی خلاص ملګرو. که بیا هم څه مشکل و تاسو کولی شئ ملګرو په کمنټ کې راته ووایئ. او بل یو مهم شی ملګرو چې موږ نه یادوو نه د یادوتې وله ملګرو هغه دا ملګرو چې موږ څنګه پوه شو چې زموږ واتساپ خو د بل چا په موبایل کې نه وي خلاص. راځئ ملګرو د هغې لپاره به هم تاسو ملګرو په دې پاس 3 ټکو باندې کلیک وکړئ ملګرو. چې کله ملګرو په 3 ټکو کلیک وکړئ دلته په دې لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ ملګرو. نو دلته ګورئ ملګرو په دې لاندې درته ښکاري. نو فلحال ملګرو زما واتساپ چې دی په یو بل موبایل کې هم خلاص دی انډرایډ موبایل کې ملګرو. نو دا به زه لګ آوټ کوم لرې به یې کړم ملګرو. نو دلته ملګرو دا لګ آوټ ووهئ. اوس ملګرو د هغې د موبایل نه
او واپس بیرته زما واتساپ پاتې مې کې ملګرو تاسو کولی شئ دغلته ملګرو چک کړئ چې ستاسو واتساپ په د بل چا موبایل کې نه خلاص دا ګورئ ملګرو اوس د هغې نه لګاو شو اوس زما واتساپ د هېچا په موبایل کې نه دی خلاص نو که چېرته مو ملګرو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ ملګرو د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ کوم چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ملګرو او په خوا کټ سره ملګرو د ال نشان هم کلیک کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسېږي د اوس لپاره ښه وخت او ښې چارې ولرئ